کرکټر مانه پښتنه کوي نه تا کوي کرکټر خارجي کرکټرانو کې څوک خوښیږي ما رونالډو مې ډېر خوښیږي ولو کرکټر نه دا فوټبالر د مالدا څه وی دی بچمړي خو هغه موږ سره کرکټ کوو دا فوټبال ولا یو خبر دا ما ټول خلک پیږي یو غا تور شو دي سپینی کنه ټول لوبې بللې ورلډ کپ کې خو ما یو لوبې به ګټلې و خیر دی په خاطر یو اندازه بل زره موږ خوشاله شوی وي ول بال نیواله د وکټ نه دی خو دې شو کني ګولو اور ګول فوټبال کړی بار دعا کوي لګ زړی توبم خچای دا کنه هغه مسکین به چواله پوجل ته بيګي دي او غلام ګل فاونډیشن انډیواله و دې چې ګوره دی غلام ګل فاونډیشن د شپک بوجي وړو باندې نه خلاصيږي د سي پلیران موږ لرو چنډیواله وې ځلی سره پاک سوچا چې لکه زنګون غوندي وبخښ ته مختنه لري بیا سمې دغه بسم الله جان شینواره د شپګیږي وਹੀ وای ورو کرکټر نه دی هغه امپایر ده وای ښه میدان کې ټول لدانې امر کی نو زه دا وایم د دې په خاطر چې دغه هوا د لوبه دا وایم دا ملي لوبغاړو باندې وکړي ملي لوبغاړو باندې ځنه باندې په دې باندې وکړي کوم زه دا وایم چې ټول زموږ د سترګو تور دي دې په خاطر چې دی چا خبره په دنیا کې موږ او تاسو د پار لاس راوړي موږ تاسو تشویق او دعاګانې ورته کوو خو یقینو که زه د خپل ملي لوبغاړو نه هیله دا کوم چې خیر ده یقینو که دومره دعاګانې موږ خپل مور او پلار ته نه دي کړي چې دوی ته کړي ولې دغه څومره افغانان چې دوی ته دعا کوي دغه نن که دوی انیواله پوه شي ګټه کوي که مثال په لیګونو کې لوبېږي که دوی دا پیسې ګټي دا د دې افغانانو د دې غریبانو خلکو دعا ده نو دوی به دغه دعا چې هغسې ده خیر ده دغه دعا د دوی مو اخلي ته نه دا دعا نه اخلي چې دا لوبې دوباره دعا کوي لږ سړي توب هم ښه شی ده که نه هغه مسکین بېچاره ولې هر پلیر ته مونږ چې ګوري چا خبره په بلیون ډالر ګټي خالي دي دا یو دوره مکمل کال دوی بیا چې هغه شپږ توړي وریجې انډیواله شپږ توړي غوړي راوړي هلته کېږي انډیواله پوج هلته بېکېږي دي او غلام ګل فاونډیشن انډیواله ودرېږه چې ګوره دی غلام ګل فاونډیشن دا شپږ بوجي وړو باندې نه خلاصېږي خیر ده کله نه چې ګټي ګوره دا خلکو تا ته دعا کړې چا خبره دومره خوږ لري چې دغه وږي خلک یو چې ورته تم وکړي دوی چې وګوري انډیواله پوه پراټه موبایلونه لاس کړي انډیواله د ملک انډیواله موږ پرې نه خفه کېږو 2010 نه د پلوس کرکټ ګورو که نه مطلب نړیوال لیګونو کې دوی لوبېږي نړیوال جام کې دوی لوبېږي دا جیګ بال نشي وهلی اوسه پورې 10 کاله ووتل که نه بیا موږ نوې لوبډله یو خبره دغه ده که نه ګوډ ښه ډېر ښه وکټ آوټ شوله خبره دا د اصلي کرکټ دی ته وایي دغه ګوره که موږ او تاسو خارجیان ګورو لکه نیوزیلینډ ده که انګلینډ ده که استرالیا ده که دغه ټیمونه چې قوي په دنیا کې خلک په حساب کوي که نه دا هغه ټیمونه دي چې په کوم بال بیټسمین یې وټېږي په هغې بال باندې دوی کار کوي چې یاره دا بال باندې زه سلو راغلم بیټ مې شاته واچو بال سوینګ شو تر څو خالي ګاډه کړي خو موږ 20 کاله جیګ بال نسو وهلی هماغه مشکل چې لرو نن هم لرو بل هغه داسې پلیران موږ لرو چنډیواله وې ځلي سره پاک سوچا چې لکه زنګون غوندې وبخښ چې ته مختنه لري بیا یخته کېنه انډیواله پوه شي ته خیر دا عمر ته نه په موږ وړي په دوی نه وړي انډیواله پرون دا چې راغلی و لکه د قاضي پاچاهي وه دوی چې راغلي و انډیواله دوی انډیواله 15 کلن ول 20 کاله تېر شول انډیواله دوی اوس هم چې وګورې هماغه 15 کلن دي لکه دا عمر چې ته نه په موږ تېرېږي په دوی نه تېرېږي خلاص نو زه دا وایم خیر ده که نشي کولی ورکوي ځوانانو ته چانس ورکوي خیر ده دغه ځوانانو دی وطن دي اوس داسې فکر دغه رحمان الله ګربوز ده که نه یو څو ورځې خلک ورته چکچکې وویلې اوس ویل بیخي توپ نه ګوري ګوره قربان دې شم داسې مه کوه خیر ده ته یو ښه کرکټر یې ځوان یې زموږ یار د ملګری ده دغه د کېدای شي موږ به ګوري زه دا وایم خبره دا ټول موږ ملګري دوستان دي موږ سر کې سترګې دي زړونه هم دي موږ همیشه دې ته چکچکې دعاګانې کړي دي بیا هم کوو ولې چې موږ چا خبره موږ ته خوشحالي راکوي خو زه دا وایم زه دا وایم چې دا څلور کسانو ته چکچکې وکړي بیا سترګې مه پټوه خیر دا توپ ته وګوره اصلي کرکټر باید دغه لس توپه ولوبوي او کله چې تا لس توپه میدان کې ولوبول داسې فکر وکړه بیا تا ته دا د کرکټ توپ د فوټبال توپ ښکاري ډېر ښه کیچ واخیسته ماته نمبر رسېږي قربان دې شم زه لاړ شه بېرته زر راشه او چې نسوار دې پاتې او زر راشه ولې دا خو نو زه دا دوه پوښتنې نورې څو پوښتنې نورې لرم یو دا خلکو باندې ډېره پوښتنه کړې شیلانه پوښتنه وکړه چې دی کرکټرانو کې کوم کرکټر ډېر خوښېږي ولا چې په داخلي کې درته وایم نه په خارجي ټولو کې په خارجي کې خو کرکټرانو کې البته نو کرکټرانو کې خو داسې حساب ده وروره زه خو د ښځینو نه یو هیله لرم دوی د کرکټ پرېږدي دا خارجي ښځونه ولې نو د هغې بیټسمین د خدای کور ورکړي چې په دوی شاټ وهي ولې ته ځان سره فکر وکړه که نه ګوره سړیتوب ښه شی ده دوی دې باید لږ پیدا کړي دغه زه دا وایم چې که سړي کرکټ کوي خو نو خفګان خو داسې وایم چې دوی دې قرار په سړیتوب کور کې کېږي خپل مونځونه دې کوي موږ دې دعاګانې کوي ځان ته پوه شې او که نه نو ولې سړیتوب نه کوي
مسلمانۍ نشته ښه پکې صحیح ده ها اوس کوم کرکټر دی خوښیږي دا مرکه کې څوک خودل ښه هغه خو خیر موږ کمیډي مرکه ولا څوک هغه زه پکې د کرکټ بورډ رئیس یم پریزنټر باندې پوښتنه کوي نه تا کوي کرکټ خارجي کرکټرانو کې څوک خوښیږي مالو رونالډو مې ډېر خوښیږي ولو کرکټر نه دا فوټبالر د مالدا څه وای دی بچمړي خو هغه موږ سره کرکټ کوو دا فوټبال کوي وای داخلي کې څوک خوښیږي مال داخلي کرکټرانو کې سمیع دغه بسم الله جان شینواره د شپږیږي وای ورو کرکټر نه دی هغه امپایر ده وای ښه میدان کې ټول لدان یې نخ کی نو زه دا وایم د دې په خاطر چې دغه د لوبه سپورت لکه دا منګه چې دغه رسنۍ کې کار کوو دې لپاره کار کوو چې 15 ثانیې یا 15 دقیقې خپل د هیوادوالو په شونډو خندا راوړو نو زه دا وایم چې هغه هیوادوال چې دی ته چکچکې وایي دعاګانې ورته کوي دوی د هغه هیوادوال نه خفه کوي خیر ده هغه لوبې چې تاسو ته مهمې دي که نه هغه تاسو هم پوهېږئ موږ هم پوهېږو چې دا لوبه موږ ته مهمه ده ورلډ کپ به هم نه و ګټلی خو هغه لوبه به هم خیر ده لږ زره دغه کړې وه که نو دغې په خاطر زه دا وایم ډېر ښه هیټریک شو آفرین اوله ور دی دا ټول مریضان موږ سره لوبي مخکې خو داسې نه ول کنه دا څنګه دی نه ما مرګ ونیول نه خراب شوي که څنګه چل دی چاته خو به نه ته وګوره دا هلکان والا که څنګه ځي راځي په غوسه دی اباسین په غوسه دی اباسین نه دی اباسین دی بل رحیمي دی دی لار نه دی ابستراک نه دی ورګړي بس باندې ور کې ټول ختم کنو نه هغه ولا صابره هغه ته ورځه تشویق ته ورځه ورته وایه او کله هغه ورځه او ویټ کانی والا لکان کنټرول ولا نو وروره د حساب د پوه شي لا نه قراره ته ما ته دا وایه چې کومه لوبه ستا داسې په زړه نه شوې چې کرکټ نه د زړه تور کړی ده ملي ټیم لوبه چې سخت پې خفه شوی چې بایللي ولا یو خبر دوګه ما ټول خلک پوهېږي غوا تور شو دي سپینې که نه ټولې لوبې به بایللې ورلډ کپ کې خو ما یو لوبه به یې ګټلې وه خیر دی دې په خاطر یو اندازه به لږ زره موږ خوشحاله شوی وی او ګټلې لوبه وله لوبه ښه وه ګوره لوبه ښه زه داسې وایم چې د همیش نه ده مشوره ګور یو عمر سړی چې کرکټ کوي ګوره وداسې کې د دنیا په سکیجوال کې د ما نوم راځي شیری د دنیا دغه برخه کې انډیواله ډېر تکړه ده نو باید خیر زه یو کافي تجربه هم باید ولرم زه باید پوه شم چې یاره دغه خوشحال چیرې استعمال کړم دا بیدار چیرې استعمال کړم که زه د خوشحال ځای کې دا بیدار استعمال کړم لکه واده کې چې سړی داسې فکر وکړه چا خبره یا خدای مکه په مړي کې سړی بدلې وایي نو دا خو بیا خوند نه کوي که نه زه وایم چې انډیواله بالر په خپل ځای کې استعمال کړي ورته باید یو مناسب سړی دا خو ټوله مهمه خبره ده وخت د پاکستان خلاف کنه عثمان غني ښه کرکټر ده واقعیت وینه لوبه هو کنه زه وړی و ځان سره موږ فاست بالرانو کې امید حسن ځان سره درلود موږ اخره لوبې تاسو ته امید حسن وګورئ امید حسن ورور بالینګ یې وکړ لکه فکر ګوره یو عمر به تېر شي درته یقیني وایم انډیواله خو امید حسن غوندې بالر به بیا انډیواله پوه شي نه پیدا شي نه راشي ولې هغه واحد بالر ده چې په شپږ بالو کې انډیواله څلور بالر هغه یا کرې ولي چې د بیټسمین پلار ولا که ځان خوځي په وکټو یې سملوي روهیت شرما ته بالینګ کاو تاسو هغه ور تاسو وګورئ کنه یعنی لاره ته ورکاو بیخي نه دسرنګ کنټرول کی کنه د پاکستان خلاف حد اقل دی باید لوبه ولای وای زه چې شایم حد اقل دا اوس فعلا موږ سره اکیډمي کې نسکلن دي روان دي نړیوال جام ته ځي او اسیایي جام ته ځي په خدای باور وکړو چې تاسو دا وګورئ چې شیری لالا ته به وایي چې دا بیټ ورنه واخلم دا خو معلومه او پنډه ورته په شا کړم او ویلېږم چېرته غره ته یې ولېږم چې لرګي راکړي باسي صحیح خبره ده داسې کرکټران پکې دي دلته غټ مشکل چې ده ګوره د ګوربز ورونه پکې دي اخوا ته چې څومره کرکټران دي ګوربز مافیا سو ګوربز مافیا یو نه درې ورونه لوبوي یو په فرست کلاس کې اوس همدا اوس فعلا لګیا ده یو یې دلته 19 سره ده 19 سره خو چې ده د خو دا بیټ بیخي سره خلاص هم نه ده داسې راځي ګوره الله تعالی خو موږ ګوره الله تعالی خو موږ باندې رحم وکړه په دې افغانانو چې هغه ګرګي ولا د ګرګي نه اخلاص کړو صحیح شو د دې په خاطر انډیواله وراره به یو ځای کې په چوکۍ ناستو ورور به په ګمرک کې و پلار به انډیواله پوه شي په پارلمان کې ناستو دغه به تره زوی به مصروفیت کې و دا ټول جال دی د همدی و که نه هر ولایت کې همدغسې تا ته خدای پاک هغې نه خلاص کړو الله ډېر رحم وکړه په موږ باندې صحیح شو خدای به دوی نه انشاءالله موږ خلاص کړي ولې دوی هم همدغسې دي انډیواله ورور هلته ولاړ ده د ماما زوی د خاله زوی انډیوال دلته لوبېږي تره زوی دلته او بیا نومونه هم ځینې بدل کړي دي هغه تخلصونه بدل کړي چې څوک پې پوه شي دی ورور ده یا دغه ده زه دا وایم خیر ده دا غریب ولس ده د چا حق مه خورئ او ګوره د چا حق ولاکه خدای هم درته وبخي ورکوه لکه یو ځوان ده انسان ته بخي اما د بل انسان یو چا مثال یو څوک یو ځوان د چانس ورکوه لکه ولې نه ورکوي د دې حق دا ټیلنټ استعدادونه شته دغه شی ده مخکې دغه د ورلډ کپ ته چې تله د نېشنل ټیم راغلی موږ ته راغله او همدلته تمرینات کول
په دې دومره هلکانو کې تقریبا 22 هلکان یا 23 هلکان راغلي یوازې 6 نفر فټنس درلوده خلاص 6 نفر یو د هغې د جملې څخه عثمان غني هم چې دومره خواري به یې وکړله عثمان دومره خواري کړې اصغر څه شی کوه ښه را بغې پیډونه وتړه او بیټ لاس کې ونیسه او ډب او ډب او وها وروره قربان د شمه د دنیا کرکټ موږ لیدلی کرکټران داسې نه دي لالا کرکټران 15 کاله 40 کاله یا 20 کاله 15 کاله کرکټ کوي بعد هغې نه نیول خپل ریټایرمنټ اعلانوي چې وروره زه نو نه غواړم زه خپل لایف ته ځم شخصي ژوند ته بیا هغې نه بعد یې واده کوي وروره قربان د شم کوم تر کرکټر دنیا کې وښه چې 2 ودونه ولري په میدان ولاړي ته په یو واده کې منډه نشو واله دوی واده کې زه به د کټ کې راوړم چې ما ته بیټونګ بیرته به د کټ کې میدان نه وړم تللی نه وروره مغزو کې د ډر خلک خو ریشخند نه دي چې خلکو باندې ریشخند وي دا چې د ملک ریشخند دغه بیله خبره ده کني خلک دومره ریشخند نه دي وروره انډیواله دی خپل انډیواله ډله جوړه کړې هغه د شپږ کسان کې یو بل خوشحالي ملک صاحب او حاجي صاحب ملک صاحب او حاجي صاحب هغه خوشحاله ده خوشحاله ده داسې مه کوئ لالا دا ټیم د افغانستان ده دا یې موتا شخصي ټیم نه ده ورور افغانستان چې انډیواله څوک پکې خلک وبه کوي افغانستان ته لاسته راوړنه راوړي چانس لري ورکړه چې هغه څوک ده احمد دا هغه خبره زه څه کوم د چا زوی د چا نه او داسې خو نه ده چې زه اوس هلته انډیواله مشر یم انډیواله یا مثال انډیواله ما ته رواق ده یا داسې فکر وکړه یو مدیر یم یو برخې باید انډیواله زما خوارزاده پکې حتمن ولوبېږي دغه شی ده ګوره لالا دا ملک انډیواله ولې نه جوړېږي خو همدې دپاره واسطې پسې واسطه ته معلوم ده ته خدای یو عادي شی به د هغه شی جواسیر به د موټر نه به کوو چې شپږ ورځې به تلته تللي راتلي نه یو څوک به راغی انډیواله د وکیل وراره ده دا څه شی وی او چې ورته کېده جنسنګ انډیواله دا د وکیل صاحب منډه ته خنور څنګه دا به ناسو کار به خلاص لکه زناور دا هندوانه به یې وخوړله او به یې خوړله او به یې خوړله بیا به جګ شو بیا به یې 2 باله وکړه پوه شوې ده ته کنځله وکړه هغه ته کنځله وکړه ده باندې دومره بد اخلاقه انسان دومره بد اخلاقه شعر دا د ځان یې په شرمونې وشرمه او یو پرې غږ وکړه وایي چې دغه د افغانستان ټول د پیسو دپاره بیا وروسته یې بخښنه غوښته ژړل یې زه چې شی ویم زه وایم دنیا کې نه ده ګوره دنیا کې ګوره کریس ګیل چې دا اوس عینکو کې بال کوي هغه کریس ګیل ده هغې په دنیا ځان منلی چې ورلډ کلاس پلیر ده په دنیا کې چې بیټسمین بیا نشي راتلونکی لکه د کریس ګیل ځای چې ونیسي هغه تشه به ټول عمر تشه یې ځای شو ځکه هغه عینکو کې بال کوي ښه وروره تا په خپل کور کې څوک نه پېژني ته څنګه عینکو کې بال کوي تا ول ځان د کریس ګیل لیول ته ورسوه خیر درېیم حصې ته یې بیا عینکو کې بال وکړه بیا چې توپ در باندې جګ شي انډیواله پوه شي بیا لاره ورکوي انډیواله ولې عینکې دي انډیوال په سر کړي انډیواله توپ نشي کېدلی چې توپ کومه ده توپ هلته ولیدلی انډیواله غلام ګل د بال لاندې دی بال باز دی انډیواله او غلام ګل هلته ولید بال هلته دا نوم شي وروره قربان دې شم خیر ده لږ زره که غواړې چې د سیالانو سره سیال شئ لږ یې خیر دا چا خبره ځان باندې کار وکړئ او که نه شي کولی ګوره دا به ګوره زه ته څه یم پښتو کې موږ او تاسې یو متل لرو پړ مې که مړ مې که دا به را سره من انډیواله بل تیر ورلډ کپ کې انډیوال سنګکارا کمارا سنګکارا د سریلانکا های سکورر د ورلډ کپ او په آخرو 4 میچونو کې سلیزي صحیح شو انډیواله ګوره انډیواله هغه د ریټایرمنټ خپل اعلان کړ ځوانانو ته چانس ورکړه یې موږ ورور انډیواله پوه شي قسم مې کړی چې نه بابا دا خو څه کوې پوه شي وروره چې انډیواله اوس اولادونه ورپسې روان دي چې هغې ته کار کوي لګیا دي هغه خبرې چې هغه خو زه نه اولادونه چې تر هغې پورې زه دا ځای نه پرېږدم دا اصغر دومره زوی د ما کار د زوی دی لږ مانه به وړوکی وي هغه ځان سره راوستی دلته هغه ته یې پیډونه به یې ورته وتړل بال به یې ورته کاو هغه یې را جوړ کړی ده اوس ورونه خو دي کریم جنت هم ده احسان جنت هم ده او دا هم ده اوس یې زوی هم را روان ده خو په زامنو کې د نبي زوی ښه کرکټر ده بس لالاجي یو خبره دا ده چې الله تعالی د اصلاحات راولي چې هر برخه وي او که دوی مثال اصلاحات په کرکټ کې رانه ولي زه ته یقیني یم مانځه کې همیش چکچکې تاسو تشویقوم خیر ده هغه د افغانانو په احساساتو باید تاسو لوبې مونه کوئ او کوشش وکړئ یا چا خبره چې هغه پلیران لوبوي چې رښتیا حقدار یې خلاص ته منې ویل سرلا ټیم کې افغان دی خود به یې ولې به نه وي پاکستان خلاف خو وځلېده نو داسې حساب دا خبره نشته ده هغې لوبغاړي ته نیوهله پوه شي اهمیت ورکوي هغې دې ته نه چې ته څوک دا د انګلینډ په ټیم کې انډیواله 6 دانې د انډیواله 4 دانې د افریقا دي د نیوز ایسټ انډیز دي پکې دا آرچر څوک ده دا پیټرسن څوک و دا افریقایي ده دا خو انګلینډی نه ده دا اوس هغه مورګن څوک ده دا خو د انګلینډ نه ده دا دغه 2-3 دانې هندوان پکې نه دي ولې یو 2 دانې مسلمانان پکې نه دي موین علي او بلې وروره خبره دا ده تا ته انډیواله هغه څوک مهم ده چې لوبه ګټي د موږ 2 دانې پهلوانان اوله کې راوځي دوی خو باید چوتي په ځاني میدان کې د پهلوانۍ وي دوی کرکټ څه کوي دوی خو دومره خېټې لري ما غوندې دا خو کرکټران نه دي دغه شی ده د زړه درد دی
نو اوس انډیواله پاتې شو د واقعیت چې دا خبره اوس به دا خو منفي اړخونه ول اوس به تاسو ته مثبت ویم مثبت دا ده چې کور ودان چې مثال دی خپل هغه هیوادوال خوشحالي عایشه خبره خپل هیواد ته لاس راوړنې راوړي خو په دې هیله چې انډیواله د هغه ټیمونو نه راوړي لاس راوړنې چې هغه ټیمونه دي نه چې انډیواله د 28 ټیمونه یوګانډا او بابانګا او ډبنګا دا په درنه دا خو انډیواله فکر وکړه لکه چې نورې چې سیتامي نه وګټي سیتامي چاري مرستونه دا په ټیمونو کې دا په درنه دا خو دا زم ټیم جوړ کوم سره فایټ کوم دا نو څه معنا نه هغه ټیمونه چې اختیار خلک په حساب کوي کنه زمابوي د موږ په خاطر بیچاره به ټول مر کرکټ پرې هر چا د خدای هم پیدا کړی هغه ته موږ پیدا کړی بیا سیریز ده همنه مو قسم کړی دین غیر بل څوک زمې چې استالیان ور سره کالی واغو زمبابوي ان شاء الله هغه منګټو ولې چې خالص رہی په نورو کالو ته بیا دیواله په شیخ به سست کیږي دغه شی ده نورورا زدایم چې امید حسن نه ده امید حسن هم منګیله مندي د دې په خاطر شپه کال دا انیواله پوشي زخمیو پښپا کالو کې شکل جوړ شو پښپا کالو کې د اشل کال شو دی یو بالر انیواله افغانستان ته ورنکه ولې امید حسن ولې نه ورګي تا باید یو دو بالر خو افغانستان ته ورکړو 30 بالران شغه ټیټ بالران وې تکړه بالران وې نو دې په خاطر هغه نم ګیله مندي ها په خدای دې ته ما هغه چې ستاري ته چانس نه ورکړي میراثیان دي زه ته څه وایم انډیواله اوس کو راشد د باید انډیواله پوه شي سپینر بالران باندې کار وکړي دی چې وایي دی وایي نه فضل الحق فاروقي بیچاره څه کوي لکه فاروقي غوندې په خدای په دې کوڅو کې وګورئ چې پلیران ته پوهېږي دا وسې مکم د کوڅې نه راغلی ورو کرکټ ته دنیا ته دا وقارنس نه ده دا وقارنس دا عاقب جاوید یو عمر ورډ کپ یې ګټلی هم دې ملکونو ته ډېر دنیا نه کرکټران چې راغلي انډیواله دې کوڅو نه راغلي کوڅو کې لوبې کولې یو کرکټر راوستی ده هغه د هغې لاسته راوړنه ده او هغه همیشه انډیواله د سکرین په مخکې نیو د دې نه مننه کوي چې دغه کرکټر راوړی یم کرکټ ته کور دې ودان چې دا د زړه درد دې شریک ولا زړه درد هم شریک خو په دې هیله چې هیوادوال هم خفه نه شي او زمونږ هغه پلیران او کرکټران کور ودان چې چیف خاطر په لوی لیګونو کې لوبیږي خو زه بیا هم ورته وایم چې کوشش وکړئ چې خپل هغه غریبو هیوادوالو سره چې ډوډۍ نه لري په فقر کې ژوند کوي کوشش وکړئ خیر ده د زړه نه لږ ورسره کومک وکړئ ولې تاسو باندې خدای رحم کړی ده خیر ده او داسې نه چې شپږ بجې انډیواله پوه شه وړو غوړي میخي انډیواله 800 عکسونه کاږلي بیا فیسبوک ته مچولي دي هو که نه دا شی بیا خوند نه کوي زه دا وایم د زړه نه ورسره کومک وکړئ انډیواله پوه شئ ولې دوی تاسو ته دعاګانې کوي او تاسو به انشاءالله تعالی خدای پار میدان ځلوي مننه خوشحاله ارام اوسئ ډېره مننه